زما والد صاحب د الله وبخي یو 8-9 میاشتې مخکې وفات شو. کله چې د مرګ په بیمارۍ بیمار و نو زه ورغلم داسې خواته ورته کوي جذبې زده کوئ جذبې زده کوئ خویونه زده کوئ مسلماني زده کوئ پښتونولي زده کوئ مړه تاسو هم ځان ته پښتانه وایئ یاره خفه کېږئ رانه ما داسې ورته کېناستم. ما ورته ویل دادا وایي ولې ما ورته ویل دا لاندې ګاونډي دی ما 15 کسان دي په خپل کور کې که دا خبره دروغ کوم زما وطن هم خلکو ته معلوم دی زما هغه ګاونډي هم به دې محفل کې ډېر خلک به پېژني که نه یې راشي ډېر کې به درته وښیم او ګاونډي به ورته په دې خبره ګواهي وکړي چې د دې خبرې ما ته علم دی چې تا دا خبره کړې وه. پلار ته مې ویل مال دادا مال زموږ ډېره تجربه او ځمکه ده. ما ورته ویل مال دا خو منې چې مرګ که په ځوانۍ دی او که نه دی په پیرۍ خو دی دی. ما ورته ویل مال د مرګ په غاړه د قبر په غاړه د خپې دي که نه دي وایي او دي. ما ورته ویل مال زه درته یو درخواست کوم وایي څه وایې مال دا زما ګاونډي دی مال 15 کسه په کور کې اوسېږي کور پرې راتنګ دی خیراتي ورله یو 10 برلې ځای ورکوو چې ځان له کور جوړ کړي. ما ته وایي دا ولې ما ورته ویل دا حدیث خبره ده چې ته کله وفات شي نو په حیثیت مسلمان زموږ دا عقیده ده چې د دې نه پس یو ژوند دی د دې نه پس یو ژوند دی هلته د حساب کتاب ځای دی نو تا که ډېر مونځونه اودسونه کړي نو کېدای شي هغه دې هم چېرته په مونځ اودس کې د لیلا مجنون سوچ کړی هغه هم د نه چېرته بل طرف ته لاړ شي. خو دا 10 مرلې ځمکه چې د دې ګاونډي ته ورکړه ما له فرښتې به راغلي په اوبو به یې سور کړی چې راځه بابا تا مې هلته خاص یو کور جوړ کړی دی ته هغې ته ځکه راشه چې تا د خپل ګاونډي سره ښه سلوک کړی دی. موږ د ګاونډي سره ښه سلوک نه کوو موږ په بازار کې د خوا د ګاونډي دکاندار سره ښه سلوک نه کوو موږ د خپل شاګرد سره ښه سلوک زما شاګردان واورئ زه چې په کلاس کې کومې خبرې کوم زه کتاب باندې دومره توجه نه ورکوم زه یم دا د کتاب دا خبرې د دې نه علاوه د کتابونو نه بهر هم ډېرې خبرې دي د انسانیت د سړیتوب د امن د ورورولۍ زه دلته دا خبره کوم دلته موږ راوتي یو زما لاس کې تاسو ټوپک نه زما لاس کې ټوپک نشته دی که نه زه یو پورا نه تحریک ما شروع کړی دی زه NP والا نه یم خو زه د باچا خان بابا پیروکار یم ځکه چې باچا خان بابا خدایي خدمتګار و هغه د امن خبره کړله هغه د امن غږ پورته کړی دی. زما یو شعر ما ته رایاد شو چې ته یې په کاڼو ولې خیر غواړي ستا داسې وي داسې انتقام د مسلم موږ به څوک په کاڼو مولي موږ بیا هم د هغې خیر غواړو موږ جنګ نه کوو موږ دهشتګردي نه کوو موږ اسلحه نه راچوتو موږ پورا هم نه احتجاج کوو موږ په دې خاوره خپل حق غواړو که د دې باوجود هم یو سړی اوس ما وژني ته زما مشر یې او زه تا هروره ما ته دا ووایې که نه دې طرف ته هندوستان دی او دې طرف ته افغانستان دی مذهب دې تا ته ستا د ګاونډي په حق کې څه وایي د هند او د بنګال او د افغان احترام وکړه ته زه د بنګلادیش تاریخ ستا د مخې دی ولې رانه جدا شو زما د دې وطن حصه نه وه. په بلوچستان کې کوم حالات روان دي تاسو څه وایئ چې دا خلک به د دې وطن سره په روان وخت کې لکه د پاتې کېدو اراده ولري نه چاریم نه د دې خیبر پښتونخوا خلک هم دغه طرف ته روان دي خو زه دا لمن راوړم د دې وطن حکمران ته دا لمن راوړم د چا سره چې دلته طاقت دی زه هغه ته هم دا لمن راوړم چې ګوره تر هغه چترال نه د کراچۍ پورې ما باندې ډېرې ملګري دا تنقید اوس کوي څه ملګري چې زما ډېر هغه ټیپیکل قام پرسته دي چېرته د پاکستان خبره کې ورور ما خو دا ته وویل چې زه د نسل نه افغان یم خو شهریت مې پاکستانی دی دا پاکستان زما وطن دی دا چې وراني زه په دې هم خفه کېږم دا افغانستان چې وراني والله چې زه په دې هم زما زړه دړې دړې کېږي زه په هغې هم خفه کېږم دا انډیا بله زما د انډیا اداکاران د یو قام نمایندګي کوي او بیا د امیتاب په شان سړی خو ټوله دنیا پیژني بیا د اکشی کمار په شان سړی خو ټوله دنیا پیژني د ټنډولکر په شان سړی خو ټوله دنیا پیژني هغه وایي چې پاکستان تاسو سره وایي چا جنګ کړی دی دا کوم څه چې تاسو په میډیا یې نه سب کم څه مونږ ته خولی کېږي کومې نارې مونږ ته زه تاسو ته ساده خبره کوم دلته په 5 فروری باندې مونږ یو ما ته ملګري ګوره دا د محمدزاده خبره نه ده ګورې د محمدزاده خبره به کوم خو زما چې کومې خبرې دا ټولې د محمدزاده سره تړلې دي هغه دا دی چې مونږ خلک په تیاره کې ساتي مونږ خلک په تیاره کې ساتي او په دې وطن کې د یوې ډېوې زرګونه دشمنان وي لنډه دا چې کله ښه دی په تیاره کې محمدزاده که ډیوه نه وی محمدزاده که رڼا نه خورولې د هغه به دشمنان ولې وی خو موږ له اوس څه پکار دي تر څو پورې چې محمدزاده ګوره په خپل ژوندانه باندې هغه د دې خبرې اعلان کړی چې زما مجرم څوک دی چې دا خلکو ته متکړۍ نه اچولي دا خلک عدالتي پھانسی او د تاڼې کیسونه او FIR او تاسو پاکستاني قوم زمانه ډېر ښه پوهېږئ ستاسو د مخې دی ستې جوړېږي هېڅ هم ترې نه جوړېږي نن سبا وروره داسې رواج دی که نه وکئ داسې سریعامې پھانسي کوي په چوکونو کې تاسو بیا وایئ د هیومن رایټس او د عالمي ادارو خبره کوئ ولې په سعودي عرب کې چې په منشیاتو کې د سړي نثر وهي نو ولې هغه عالمي ستاسو مسله څه ده سعودي عرب سره خپلې پیسې دي ستاسو مسله بله ده زما په دې وطن کې د هېڅ څه
کمی نشته. طارق عزیز ویلو چې د یو ملک د خوشحالۍ څه پیمانې کم پیرامیټر دي چې بغیر باندې خلک د یو وطن خوشحالي تلي. هغه غرونه دي، هغه سیندونه دي، هغه چینې دي، هغه چنارونه دي، هغه معدنیات دي. ستا په دې وطن کې د څه کمی دی؟ غرونه دلته شته، صحرا دلته شته، سمندر دلته شته، سیند دلته شته، تیل دلته شته، ګیس دلته شته، زمرد دلته شته، بجلی دلته شته. خو چل صحیح چې کله مونږ سیم ته راځو چې کله لاړې شي پیسې هلته خزانې ته د پاسه په یو څو غله ناست دي نو هغې څه کي هغې پیسې هغې هضم کي هغه زموږ ستا پیسې پټې کي. والله پرون مې چاته قصه کول بوټان مې راواخیستل 364 روپۍ ټیکس وپې زما نه په بوټانو کې ټیکس کټ کېږي. زما نه د موټر وې باندې هغه ورځ راځم ته د سوات ایکسپریس وې باندې 200 روپۍ ټول پلازه وه په هغه ورځ 260 واخیستې. مال ولې وایي دا ګران شو. دا دومره پیسې چې راغونډېږي، دا دومره ذخیرې چې دي په دې وطن کې، دا دومره د خوشحالۍ څیزونه چې دي په دې وطن کې، دا چېرته ځي؟ دا چې ته وخورې او دا ته هضم کې زما حق وخورې بیا لاړ چې کله د IMF مخې ته لاس نیولی. والله زه ډېر کمزوری سړی یم، په هېڅ هم نه پوهېږم، ډېر خړپړ یم. خو د دې وزیر اعظم په دې کرسۍ باندې تاسو ما کېنوئ چې د چا پرېشر را باندې نه وي. څوک به راته خبره نه کوي چې دا کار داسې وکړه. زه به خپله مرضۍ فیصلې کوم. د خدای په ذات مې دې قسم وي چې دا اوس کوم پاکستاني نه یې که نه دا به یو په درې باندې ښایي. زه نه بل یو ځوان ناپاسوئ. خو مسله څه ده؟ ته هلته بیا سوال شروع کړې. نو چې دلته بیا سوال شروع کړې بیا د باندې عالمي طاقت خپلې فیصلې مني. دا به کې او دا به نه کې، دا به کې او دا به نه کې. دلته آسیا وایي یاره هغې ګستاخي وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شان کې. هغه یاره قانون منظور کړه که نه قانون چېرته دی؟ زه خو دا وایم چې یوازې محمد صلی الله علیه وسلم نه، تاسو مسلمانان علما ناست دي. الله پاک فرمایي چې تاسو چې د چا د دروغو خدایانې هغه په بده مه یادوئ، ستاسو ښه خدای به څوک په بده نه یادوي.